د سولې پیغام راډیو درنو اوریدونکو او همداشان پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو لیدونکو سلامونه مو یو ځل بیا د اریوب ولسوالۍ د سرحدي سیمې سپینې شګې څخه ومنئ. دې سیمې ته په وروستیو کلونو کې د سیلانیانو ډیر پام ور واوښت او له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان خلک دې سیمې ته راځي، تفریح کوي، بنډارونه کوي او میلې کوي. دا سیمه د چکر لپاره تر ټولو مناسبه سیمه ده. په دې هیله چې د تیرې ورځې له ویډیوګانو څخه به مو خوند اخیستی وي او ستاسې لپاره به جالبې تمامې شوي وي. له تاسو یوه هیله دا هم کوو چې کولی شئ په کمنټونو کې راته ولیکئ چې په دې سیمه کې نورو کومو ساحو ته موږ ولاړ شو، له ځوانانو سره وغږیږو، مرکې ورسره وکړو او خبرې ورسره وکړو. دوستانو غواړم چې دلته له ځینو ځوانانو سره هم خبرې وکړم. باید یادونه وکړم چې دا د زموږ دوامه ورځ ده چې په اریوب ځاځیو کې یو. سپینه شګه ده، د دې سیمې ځوانانو سره خبرې کوو، د دوی نظر اخلو دا چې له کومو ځایونو څخه راغلي دي. ځینې ځوانان خاص زموږ لپاره راغلل چې له دوی څخه ډیره زیاته مننه کوو. یو ځوان مې مخې ته ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. څه نومیږي او له کومه ځایه راغلی یې؟ وصال ارمان مې نوم دی او د پکتیا ولایت اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو کلی څه نومیږي؟ زمونږ کلی علي خیل. علي خیل. ښه. ستاسو په کلي کې مشهور څه شی دی؟ زمونږ په کلي کې مشهور ډنډکی ده. ډنډکی. ښه، دا به کله خورو نو؟ بس هر کله چې وي تاسې ووایي. ایوب ته اوس فکر کومه کسان کم په دې خاطر راځي چې هوا لږه یخه شوې ده. یو هوا یخه شوې ده، بل د سیمې ښکلا له منځه تللې ساړه شوې ده. ښکلا خو یې اوس هم زه فکر کوم چې څو چنده به زیاته شوې وي که نه کمه شوې ده؟ مخکې ډېره شنه وه، اوس منی ده. ښه، مخامخ سپین غر دی که نه عابد صاحب؟ مخامخ سپین غر ده. ښه، ډېره مننه وصال صاحب. له نورو ځوانانو سره هم غږېږم. ځوانه ته ځان را وپېژنه. سلام، مینه، قدر، مننه، احترامات مې ومنئ. خوښ یم چې روغ او جوړ به وئ. له تاسو ډېره مننه. نوم مې سمیع الله او تخلص مې شوګیر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د شمامد کلي یم. ما تېره ورځ له یو ځوان سره مرکه وکړه، ده ویلې چې زه شپه ورځ شوګیري کوم. ته څه وخت شوګیري کوې؟ حواله نو د حالات د شپه ورځ شوګیرو دي، نو ځکه هغه هم دا خبره کړې چې شپه ورځ شوګیري کوم. نو خوب نه درځي؟ والا خوب ناممکنه. مین یې؟ نه مین خو نه. مین هم نه یې؟ غمجن یې؟ والا لږ څه غمجن یو. په زړه غمجن یې؟ کیدای شي ختمن چې سړي ته خوب نه ورځي نو ښه. څه کاروبار کوې؟ تر اوسه خو کاروبار چې نه کوم، فلحال همداسې ګرځم. نو ښه کاروبار نه. او دغه سیمې ته نن د څه په خاطر راغلی؟ ملګرو سره فکر کوم د چکر په خاطر راغلی؟ دغه سیمې ته خو نن زه د دې وجې نه راغلم ځکه مخکې هم راتلو، هر وخت به راتلو. دا ځای مخکې ډېر سور کې و، هر ځینې به خلک چکرونو ته راتلل. نو اوس فلحال چې پوه شو چې تاسو تر دې ځایه راغلي نو موږ د دې په خاطر راغلو چې د ملګري هم خفه نه شي او دوی ته خپله مینه ورکړو ځکه چې دوی ته هغه ځای راغلي دي او موږ سره دلته دوی خپله مینه شریکه کړه. مننه. کور دې ودان. ستاسې مینه بیخي زیاته ده. خوشحاله اوسئ. له نورو ځوانانو سره هم خبرې کوم. یو ځوان دی دلته. دغه ونه د څه شي ده؟ دا د لمنځې ونې ته یې ډډه لګولې ده او داسې په سوچونو کې تللی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه یې؟ جوړ یې؟ صحت دې څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله. ته ښه یې؟ بیخي خیر و خیره دی. ستا نوم څه دی؟ زما نوم صبادار وفا دی. وفا. څومره وفادار یې؟ یاره 100%. ملګرو ته څومره وفادار یې؟ ډېر. بیخي ډېر؟ بیخي ډېر. 100%؟ 100%. ګوره یو 2% راکم شه. نه انشاءالله داسې بې وفایي مې چا سره نه ده کړې تر اوسه. مصروفیتونه دې څه دي وفا صاحب؟ فعل حال خو هېڅ مصروفیت نه لرم. مخکې دې مصروفیت څه؟ مخکې مې دغلته په سرحد کې وظیفه لرله. کوم ځای کې؟ په همدغه سپینې شګې کې وم. سپینه شګه کې کومه ساحه کې؟ په دغه بیس کې وم. دغلته بیس دی، په دغه بیس کې مخامخ؟ هو په همدغه بیس کې مې وظیفه لرله. نظامي وظیفه دی؟ نظامي وظیفه مې وه، خو اوس فلحال په خپل کور یم. ښه، په کور ناست یې. مننه درنه کوو. دا راته ووایه چې بیتونه، ټپې او غزلو سره دې جوړه ده او که نه؟ یاره رښتیا درته ووایم نه مې ده جوړه ورسره. بیخي نو د دغه ځای اوسېدونکي چې دي ټول داسې ذوق لري چې شاعرانه ذوق لري، نو دا ته څنګه بیا داسې؟ دا شی دی د حالات ټول بدل شول. زړه هر څه زړه مو مات شوی دی رښتیا چې درته ووایم. مات دی او رب تعالی دې زړه جوړ کړه. دوستانو دعاګانې ورته وکئ. عابد صاحب راغی، یو ځوان یې هم په لاس رانیولی دی.
تازه راغلی دی دې سیمې ته لکه چې السلام علیکم. وعلیکم سلام ورور سلام. جوړ ساتي ښه دی؟ طبیعت ښه دی خیر. ما ته ښکاري چې د بلې سیمې نه دغه ځای یم د اریوب یې؟ د اریوب. لهجه ولې د بلې سیمې کوي؟ خو دغه مرګلي دي انډیوالان دي تاسو سره دغه جواب کوم. ښه په اریوب په لهجه وغږېږه. ښه څنګه یې ښه؟ بیخي خیر خیر. طبیعت ښه دی په خیر غلی. کوم ځای یې په اریوب کې؟ اریوب ولسوالۍ یم دا ځای. کله دې څه نومېږي؟ هرمینه. هرمینه؟ هیره مینه که داسې څه رقم ته نوم ده خو ډېر عجیب نوم دی. هرمینه چې ورته زما په خیال که نه ما خپله دا مقصد ونه واخیستو چې هیره مینه نه به یې اخیستی که نه هیره مینه خیر مینه صحیح خیر مینه یا خیر مینه. دا دې ولې ربیع صاحب له لاسه رانیولی او څه کمال پکې دی که څنګه؟ ډېر خوږ سړی دی دا که وغږیې دا خپله وغږېږي ډېرې د خبرې بوجې به ورنه خلاصې شي. اوس به راته غږېږي نو لکه واده نه چې راغلی وله واده نه خو رغم پاچا صاحب نه چارته ویلې پاچا صاحب مې لږ انډیوال تېر شوی دی بس پاچا صاحب څه مې ځان ورسولو. ډېر ښه. دا دی چې پاچا صاحب د انډیوال تېر شوی بیا به تا ته شعرونه بیتونه ټپې هم یاد وي. سپیشل دا اوس ما ته یو ټپه ووایه اریوب پسې به یو ټپه اوس وایې. داسې کومه ټپه به ته هر رقم چې وي یا په غرونو پسې ووایه داسې یو وړوکی ترنم به درته وکړم. مهرباني دا خو به ډېر خوند وکړي. دا خو به څه ورته وایي چې په غوړیو یا په وریژو مستو باندې به غوړي شي بیګا ته به سره پاتې کېږي ټپیزه به کوو. بس نو دا معلومات موږ ته نه کېږي. یوه شپه خو مو کړې ده دلته. نه بیګا ته خو تاک نشته ځکه پاچا صاحب سره مې واده کړی ډنډکای خورو او د شپې خورو هم یار څه کړي دي غوړي سپیشل غوړي کورنۍ. اریوب کې جلغوزي وایي ډېر مشهور دي. جلغوزي تاسو یې ګوته پکې ګدی اشای به تاسو ته رسېږي. دوستانو تاسو یادونه کومه چې یو ځوان موږ ته چې خبر شوی دی دلته موږ مرکې کوو دې سیمې ته راغلي یو جلغوزي راته راوړي دي خو وروسته ورسره غږېږو پاچا صاحب سره دي نورو ملګرو سره دي ویشل شوي دي ګورو دا یې فکر کومه کور کې راپخه کړي دي په خپله یعنې غوټې دي ښه دا به خپله خلاصوو دا خو ډېره سره مشکله نه ده. درغونځي وي نو ته ترنم هم کوه ما ته به دغه هغه هم ته راکړي. دوستانو لږ داسې له سیوري څخه دغه ځای کې درېږو کمره کې خراب شو. د تاسې لپاره به یو زه ترنم وکړم. مهرباني. یا مازدیګر ما ګوره ما ګوره وی مازدیګر ته لوې او زه به کله ومه. ځوانان هم راشئ تاسې دلته ودرېږئ. یا وړکیه مرچې کې د غږ ورک شوی ګمان مې کېږي او په کرار کړي میانه څڼې دې بیا که بیا شنلې راوړې وی وړکیه میانې او که مرګې شنلې دینا مخ ما راته درېږه وی زړه مې نری دی او اوس به کلاس در واچومه د سین په منځ کې د ګل را کړو لاس دې رانه کړو او د مایو خوراک دې کړمه. ډېرلې چک ورته وکړئ چک ورته وکړئ په سمندر جانان لاهو کړم په کناره را سره ځي ډاډ راکوي نه دا دې زما له لورې تا ته ډالۍ وي تا هم لکه چې لږه زمزمه ورسره واخېسته خو تا باندې زما زمزمه قرض شوه. انشاءالله زه به زمزمه کوم خو داسې لږ ستونزې کې شوي. دلته ځینې نور کسان هم راورسېدل مشران دي ځوانان دي. یو کتاب خونم دی او شهنواز روحاني صاحب چې یو کتاب چاپ هم لري بازار کې هغه هم ښه شاعر دی. دغه ملګرو کې راغلل ډېر خوشحال شو. دوی سره به بیا داسې وکړو چې د شاعرانو ملګرو سره شاعرانو ورونو سره به ځانګړې خپرونه موږ ولرو. څنګه مو خوښه ده؟ اوس به زه دلته داسې وکړم دوستانو لکه څه ډول مې چې مخکې درته یاده کړه عابد صاحب څنګه دي دغه جلغوزي خوند شته؟ ما وی که ما ته یې را برابروې دا خو بیخي ډېر دوستانو را پیدا یې کړل.
دی بیخي ډېر را پیدا کړل. د څو کسانو را سره کېږي دغه ملګری چې و ته راشه ته دلته نقیب په نوم یو ملګری دی چې موږ ته یې دوستانو له خپلو کوره دغه جلغوزي راوړل او موږ به ورته په خوند سره نوشیجان کو. څنګه دی ایوب جلغوزي فکر کومه ډېر مشهور دی؟ ډېر مشهور دی. نوم خو دې نقیب جان دی چې غلط نشم؟ نوم یې نقیب جان. ښه نقیب جانه د ایوب د جلغوزیو په اړه معلومات راکړه چې ستاسې خپل جلغوزي و که نه له بل چا دې راوړل؟ نه خپل مو د خپل غره کې مو شوي وو. څومره کېږي؟ ډېر کېږي؟ ډېر کېږي. دا بیا خپله خرڅوئ که نه تجار څوک پسې راځي؟ نه تجاران راځي بس بلې کوي بس چې کوم یوه جګه بلې. غرونه لرئ؟ غرونه لرم. څومره غرونه به وي داسې؟ والا ډېر دی داسې. ستاسې جلغوزي اوس خرڅ شوي دي که نه په کور کې مو ایښي دي؟ نه خرڅ شوي دي. ښه خرڅ کړي مو دي. دا به نه وایو چې دا د څو روپیو خرڅ شوي دي، دا خو پټ راز دی، داسې نه چې رازونه مو سره افشا نه کړو. ډېره مننه ستا له مینې مننه چې موږ ته د جلغوزي راوړل. دوستانو زه به یو دوه دانې ورته وام ګورم چې خوند یې څنګه دی. دا چې پخه نه شي خام خوړل کېږي؟ خام هم خوړل کېږي او پخه بیا ډېر خوند کوي. خام بیا داسې وي چې خام د غوټه چې ورته وایي د دې نه نه ایستلی کېږي ډېر په ګرانۍ. دا چې کله پاخه شي هغلته بیا په اسانه راویستل کېږي او مزه یې یو په دوه شي یو. او بل لیدونکو مهمه خبره چې تاسو ته سجاده مې یاده کړله، موږ خو په داسې وخت کې راغلو چې چون ژمی ده، لکه ژمی رانږدې ده، یخ دی، لکه د سجادم چې جمپر راغستی دی. ما خو جمپر واغوستو دوستانو، ما وې چې واسکټ کې مې یخ ورشي. موسم داسې دی چې یخ دی دلته. دوستانو له یو دوه ځوانانو سره نور هم خبرې کوو، بیا د خپرونه سره راټولوو. دلته یو دوه ځوانان دي، تاسې راشئ دلته یا به زه درشم خیر په هر صورت. د نور ځوانان هم رامخکې کوئ چې لنډې لنډې خبرې ورسره وکړو، دوی به خوشحاله شوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نومېږي؟ احسان الله. احسان الله. د کومې سیمې اوسېدونکی؟ د ایوب ځاځی ولسوالۍ علي خیلو کلي اوسېدونکی یم. علي خیلو کلي اوسېدونکی. څنګه راغلی دې سیمې ته؟ والا راغلو د دې دپاره مرګلو انډیوالانو ویل وی پاچا صاحب راغلی دی او بس ټول راغلو. بس ډېر ښه مو کړي دي، ډېر په خیر راشئ. څه کاروبار کوئ؟ کاروبار خو فی الحال هېڅ هم نه کوم، خو د 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم. پوهنتون به بیا څنګه کوئ؟ فی الحال خو کورني مشکل هم لرم. خو مشکلات دې څه دي د کورني؟ چا سره مو جګړه ده که څنګه؟ نه جګړه مو نشته. خو دا خو چې چا سره جګړه ونه لرئ دا مشکلات بیا کوم دي؟ خو لکه کور کې نور څوک نه لرو که نه. کورنۍ سرپرستي واده دې کړی؟ هو. څو بچیان لرئ؟ بچیان نه لرم. ښه اوس به دې کړی وي ډېر اوس به بس خوشحاله ژوند درته غواړم. نو دوستانو د لخیلو سیمې اوسېدونکی یو څو بیتونه به ترې واورو، بیا به یې بله برخه کې هم را سره ملګری کړو. یو څو بیتونه را سره شریک کړه. وای زه لکه پاگل لیونی شویم اوس خو مکمل لیونی شویم. زه لکه پاگل لیونی شویم اوس خو مکمل لیونی شویم چې اوس هم رانه تا نفرت اعلان کړلو. اوس هم رانه تا نفرت اعلان کړلو اوس خو په هر ځل لیونی شویم. وای زه زهیر د زړه ویني اوس هم چې کم تل لیکم غزل لیونی شویم. ډېره لې ډېر په زړه پورې بیتونه. له تا ډېره مننه. مننه. قدرمنو دوستانو زموږ دغه برخه به په همدې ځای باندې پای ته ورسیږي. غواړو چې له ډېرو ځوانانو سره په مختلفو سیمو کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې وغږېږو. د دې سیمې شاعران میلمنه کړو، د دې سیمې ځانګړي کسان میلمنه کړو، له دوی سره وغږېږو، د سیمې په وضعیت خبرې ورسره وکړو، په شعر او شاعرۍ ورسره وغږېږو. تر دې شیبې زه باوري یم چې زموږ له تیرو برخو به تاسې خوند اخیستی وي. نورې برخې هم را سره تعقیب کړئ او کولی شئ خپل نظرونه هم را سره شریک کړئ چې په دغه سیمه کې نورو کومو سیمو ته موږ ولاړ شو چې مرکې پرې وکړو او تاسې لپاره یې رنګین، سرسبز او ښکلی تصویر شریک کړو. د اوس لپاره ستاسو له لیدنې او دغه راز له اورېدنې ډېره مننه. زموږ نورې برخې در سره تعقیب کړئ.